قدرمندو هغې به مورکه ویډیو به تاسې مخکې تعقیب کړئ چې په زامنو کې په مسو کې په انګورو کې هغه مور یوازې ده ټوله پرېښې ده اوس خبر شولم وایي خطا شوې ده خوږه شوې ده شفخانې ته یې وړې وه. السلام علیکم. کښېنې کښېنې مورکۍ کښېنه کښېنه جوړې تکړې جوړې ښه ولې وایي خطا شوی وي بچه دا کټ نه دی او کټ مې چې سره خصو ډېره کې مې چې واچولو چې دې کټه سه چې خطا شو په سترګو مې توره سپه شوه وایي مې خدایه خدای مې دونه نیسه دی که اوس مړه شم په پردي کپړه کې پکې خدایه ما دغه بچی خدای غیبي سره پیدا کړې موبایل نمبر راکړی وی چې ما ته چا زیاده خو ولیدل نه خو دونه سره ورغې چې کپړه کې خو ښه ختم که نه ګورو کپړ خو وشو الله تعالی هم په سترګو خدای رحم راوسره کټ مې مچې په وغورځولو نور هغه کې مې خلوصونه ومینځل اوبه مې تېرې کړې مې الله توبه زه به ځان مې داسې ورېږدېدل هلته مې څه وچکلاک شو بیا نور هېڅوک نه وه توره شپه شوله دغه اوږو مې چنګار مې نه کوه فشار مې څه کوي هلته مې وچېږي فشار مې څه کوي هلته مې وچېږي یا الله مې خیر یا الله مې خیر خدای لاس راځي تا ته خدایه خدای دغه بچیو ته مې خیر ښه منم دغو ته بچیو ته خیر خیر ښه چې مې دا موبایل نمبر راخته چې زویه که سبا مړه شم کپنه کې خو به کېدې که نه بچیان الله دې مه مړ کوه الله دې عمر درکړه الله دې سل کاله عمر درکړه ګاونډیانو ور راوستلي مې دغه کې وې خولې نه دي چې لرې به یې مخې ته کتور دی او لیدلې ده کاټ یې اعتماد نه دا چا د دیو خبر کړل دغه جناکیان یې راغلل ډبره کې ولاړ هغه چې راغله چې ویې کتل ویله یې تړکې خو لیدلې ده دا یو لاس پښه یې کار نه کوي او په سترګې توره شپه شوله هغو بیا زر ته ویل چې لږ دا ډاکټر ته یې لږ بوځه بیا دا عید ته چې ویل ورته عید خو نه به داسې ورکن کول که دا هغه بیا دا کونډیکېسن وکړه وی راږ فشار یې خدای په کومه کړو چې لږ په پاتې نه وی خالد مرض په راتللو ویټرین وی راختمه ویچن او ورچاته دغه یو لاسو د افغان مې همداسې ګوډ ګوډ کېږي داسې بېځانه بېځانه وي که راغلی نه وی که نه روانه یې پکې د کېدی ده خو روانه یې خو خدای به ساتلې چې الله به دې د خپله توبه به دې خدای قبوله کړې وي چې دونه ته موږ ته راورسېدلې دا که خو خیر یې در راکوي دا بنسټټ والا ته لږ وایه چې لږ دونه په مزه تر سره وکړي چې لږ دا مو یې ډرپ مو یې وستن خو لږ ووایه الله دې هغه دنیا ښایسته کړي الله دې برې کړي او خدای هغه دنیا ښایسته کړي او خدای مور غلمانو کې نصیب کړه او دا ته جب دې خدای نه کړي مې چې هغه پیسې په راوړو نه او تر بنسټ راغله موږ پیسې راکړه خیر سي قدرمندو د دې قصه به تاسې اورېدلې چې زامنو بچو انګورو مسو ټولو پریښې ده مورکۍ یوازې اوسېږي مورکۍ یوازې که نه او که دا کسان راغلي خپلو خپلوان هم تا سره نه اوسېږي نه کومه دي زویه دغه سرکیان دي د سړک دي هغه سرکیان دي دغو خلکو ساتي خدای ښه الله دې ښه وکړي چې ښه ګاونډیان یې نیرېږي مورکۍ دا خو یوازې شپې نیرېږي بچیه دغه زه تاسو کې یم ښه ذکر کې او دا ذکر کوم همدا نه دی کېنده لږ قربان شه بچه د الله څه د پښه مې دا خیر دی جوړ بچي بیا دغې اوبو ته مونځ ته خپله چکېږي اوبه خپله ږدي بچې که داسې د کورله چې اوبه وي چې باډونه به چېرته راکړي سره وي بیا دغه د کېرته کېږي یاره بچه دا به چېرته کېږي بله دغه ښځې وي وي د بنسټه ته ویله چې داسې به ډېګۍ ته واخلي څو به سوال کوي یو ډېګۍ درته واخلو وي دغسې به ډېګۍ لږ واخله چې درته به لږ اوبه درته وي لږ به ټینکر به بنده کړي به ټینکر یې سره واړی 200 روپۍ کېږي خیر دی خولې نه خیر دی زه به درته یو هغه راوړم یو ټینکی به درته راوړم چې هغه اوبو نه ډک کړي بیا هغه به ستا څو ورځې بس وي چې ته تکلیف کې نه شي او خیر اوسې الله دې هغه دنیا ښایسته کړه چې دغه د اوبو مشکلات خیر منم الله هم بري خدای هم بري کړه د اوبو ته مشکلات قدرمندو مور جنت دی او جنت مطري قدرمندو چې د مور دعا در سره ني والله که تاسې جنت ته لاړ شئ والله که د دنیا په سر هم تاسې کامیاب شئ کوشش کوئ د مور دعا اخلئ مور دنیا په سر جنت بس خیر سي من ژوندی اوسې جنتي شي خیر دی اوس زه راغلی یم ته ناروغ یې یو څو روپۍ به درکړم چې تداوي وکړي صحیح ده زامنو خو درته زنګ نه ووالی
داسې مې له چا نه واورېدل وي چې ویل چې ډېر شکر چې د هغې مشکلات نه موږ خلاص شو، ډېر شکر چې د هغې نه موږ الله مې توبه دا زامن ویلي کومې وویلي دي چې ډېر شکر چې د هغې مشکلات نه خلاص شو، خدای دې د هغې پردي کپنه کې د خدای به ښه ورکې که ساعت یې تېرېږي په دوبې خدای راولي. خیر ده خیر دونې مره بچیان لري خیر ده کوشش کوه بد دعا ورته مه کوه دعا ورته کوه خیر دی الله دې ورته هدایت ورکړي زړګی دې خوږېږي بس خیر دی سړي زړه دا وکړي چې زه داسې څنګه زه پرېښودم څنګه د څه خلک ته ماله ګوري چې څه ته مور یې څنګه د خوارې علاقې دې وکړي سروغ خوپۍ دې بیا هم خیر دی په الله یې وسپاره الله یې وسپاره په الله یې وسپاره. الله تعالی دې د زړګي مرادونه اصل کې الله دې بر کړي، الله دې تاسې ټول دې الله بر کړي. خدای چې دا ماله دا شنه رالیږلي الله یې بر کړي، قرا دې تاسې خدای بر کړي، خدای بر کړي، خدای دې زړه مرادونه اصل زړه حاجتونه یې بر کړي. دا مورکۍ یوازې ده نور کله چې زه خبرېږم چې څه مشکلې بیا خدمت ته ځان رسوم نو قدرمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو. الله حافظ. دا زما نمبر دی کلم چې الله د مشکل نه پېښوي څه مشکل یا انسان راغله ماله زنګ وهه زه راځم دا واله زما کوم ګاونډي ته ورکوه ورته ویې خانقاه ته زنګ ووهه چې زنګ وهله زه فورا انشاءالله رسېږم. صحیح ده بس اجازه راکړه.